چیرې جی اوس مونږه پیسې ورکو که غنم ورکو ځکه چې مونږ له تپوس کېږي چې یاره دا سرسایه څو روپۍ ده خلک تپوس داسې کوي نو ګوره دې کې درې خبرې دي یو دا ده چې یو رایه دا ده چې بس پیسې دې ورکړلې دا دې تا ځکه پیسه باندې هر څه کېږي په دې باندې غوړي هم کېږي او چیني هم باندې او مټایي هم پې هر شی باندې کېږي او دا قول چې دام لږ شان دې ساغه ده او دلیل هم یو دا ذکر کړی چې عمر بن عبدالعزیز امر کړی و خپل رعایا کې چې نیم درهم دا به د هر چا نه سرسایه اخلي ابو اسحاق السبیعي وایي تابعین هم موجود وو صحابه هم د دور کې موجود وو او هغوی به دغسې کول دویا خو دا قول چې دا مطلق نه ده پکار چې خامخا بس روپۍ د سره ورکړه دویم قول چې نه که تا روپۍ ورکړې بس سرسایه دې ونه شوه دا هم سخت قول بس ته به دغه جنس کې ورکوي دا دې نه علاوه به څه نه ورکوي که روپۍ دې ورکړې بس لاړې هر څه سرسایه دې ځان ته دوړه نو دا هم سخت قول ده دریم درمیانه قول ده او دا د شیخ امین الله حفظه الله مشکات شرح ده الحق الصریح دا تاسو وګورو پای کې چې دریم اعتدال والا میانه روی والا قول ده چې نه اصل کې شی خو څه شی ده همدغه جنس غنم شولې اوربشي شولې او یا کجوره شوله اصل خو دا جنس دا چې دا ورکو بهتر اولا همدغه شی ده خو کله کله ضرورت په بنا ضرورت په بنا باندې بیا ضرورت مختلف کېدلی شي یاره یو سړی ده یو طالب ده هغه ته سړی سرسایه ورکوي نو اوس طالب ته چې یوه توړه په سر که او بله دې ور په سر که بس ته بس هغه نور څو توړې به هغه وړي هغه په توړو باندې کوي څه هغه په باندې څه کوي هغه وایي چې دې کې دا ضرورت ده دې ځای کې بیا که تا مال ورکړه پیسې دې ورکړې نو دا یو کور ده غریبان دي او مسکینان دي په کلي کې او موږ خو مخکې ویر هم نه کړه بس د سهار د اختر په سهار باندې دی توړو انبار مو ورکه جوړ کړل نو هغه به د توړو ته ګوري بس غریبان څومره توړې به دا خوري نو داسې ضرورت په بنا باندې بیا که انسان پیسې ورکړي نو انشاءالله دا بیا جایز ده او دې دلیل شته ده العرض فی الزکات په زکات کې ما سامان ورکول دا امام بخاری رحمه الله خپل باب ذکر کړی امام بخاری رحمه الله باب ذکر کړی دا یمن ته چې کله معاذ رضی الله لاړو نو یمن والا ته اعلان وکړل چې ایتونی بخبیث او لبیس آخذه منکم د یمن والا خلک چې وو هغه کسبګر خلک وو جامې به یې جوړولې صادرونه به یې جوړول نو هغه ته اعلان وکړه چې آیتون بخمیس او لبیس تاسو باندې د جوارو دی وربشو چې کوم زکات ده ایتون بخمیس امام بخاری رحم الله دا ذکر کړی او لبیس یا جامې راړو یا صادرونه او دې دوه وجه بیان کی فانه ایسر لکم دا تاسو پاره آسان ده ځکه یمن کې چې کوم کور ګوري د کپړو پکې ډیری کتلې هغوی ته دا ورکول آسان ده وانفع للمهاجرین بالمدینه مدینه کې چې کوم مهاجرین دي غریبان مسکینان صحابه کرام دي هغوی ته هم ډیر فایدهناک جامې دي هغوی سره جامې نه وي د خوراکو بیا هم چې د کجورانې مه میلاوې ده خو د جامې دومره نه میلاوې دی چې کم از کم ټول بدنونه به باندې پټ نو اوس که هغوی ته مو جامې ویرړې د جوارو او د وربشو په ځای باندې نو هغوی ته به ډېر به ته خوشحاله شي موږ ته ډېر ښه څیز راغله چې دا بدن به باندې پټ شي ځکه صحابه کرام تاسو ته پته ده هغوی ته مکمل د بدن پټولو جامې نه میلاوې نو مدینې کې جامې نه وې نو معاذ رضی الله ته وایي چې تاسو ما ته هغه راوړه امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړی نبی صلی الله فرمایي یو سړی ده زکات والا ورته راغله نو ده سره بنت مخاز په اوښانو کې زکات ده خو د 2 کالو اوښه ده 2 کالو جونګړی په ده باندې په زکات کې ده اوس چې ده خپله رمه وکړه په هغې کې 2 کالو اوښه جونګړی نشته نو نبی صلی الله فرمایي اوس به څه کوي نبی صلی الله فرمایي چې داسې دی وکړي بنت لبون دې ورکړي د یو کار والا اوس زکات خو کم شول نو بیا د سره یو چیلې ورکړي یا د 0 درهم سره ورکړي خو شی ضرورت ده کنه دا ضرورت به باندې ضرورت په بنا باندې نو بهترین ما عرض وکړل جنس ادا کو دا غوړ عمل لا یو سړی
ضرورت ده یا عذر ده حالاتو ته داسې ګورې یا تا ضرورت ده یو سړی دومره مشغول شو چې د باندې اختر سهار راورسېد او د سره بالکل نه دی راوړي کور ته اوړه نشته بل څه نشته نو اوس به دی څه کوي اوس که په هغې پسې ځي د اختر مونځ ته نه ځي نو خیر ده په دې وخت کې دا ضرورت ده هغه ضرورت په بنا باندې د دی پیسې ورکړي انشاءالله د الله قبلوي بیا سوال دا چې مونږ چاته ورکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړی طعمة للمساکین مسکینانو د پاره خوراک ده مسکینان چې څومره وي خو بیا دومره ده چې یو مسکینان د عام مسکینان یو مسکینان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس المسکین دا مسکینان په معاشره کې تلاش کول پکاره رسول الله فرمایي لیس المسکین الذي يطوف على الناس دا اصل مسکین نه ده چې په دې خلکو کې ګرځي فترده اللقمه او اللقمتان او تمره او تمرتان څوک یو نوړی ورکی څوک یو کجوره یا دوه کجوري ورکی نبی هم فرمایي ولكن المسکین الذي مسکین هغه څوک ده لا یجد غنا یغنی چې دومره مالداری نه مومي چې خلکو نه په ځان به حاجت کی ولا یفتن به فیتصدق د خپل حالتم دومره عزت نفس باندې دومره زور اور ده چې چاته خپل حالم نه بیانوي شره د ما ډیر ضرورت ده بچی مې وګړي نو چا وای په صدقه وکي ولا يقوم فيسأل الناس نه په جمعو کې خلکو کې راپورته کوي الله مو بخیر ما سره امداد وکړه دا کار نه کوي نبی صلی فرمایي اصل مسکین دا غدا دا که هر حالت باندې دا بهترین او صدقه ده نور چې عام مسکین ته ورکړي شي بس هغه ده او بیا خاص کر کې طالب علمان مجاهدین دا ډیر الله رب العالمین په قرآن کې فرمایي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا صدقې د چا لپاره دي دا د هغه چا لپاره دي للذين احصروا في سبيل الله چې د الله په لار کې راګیر کړي شوی دي بنديان کړي شوی دي دا چا بنديان کړي نه دي خپل ځان په زور بندي کړی دا زګه کده دا طلب د علم پرې دي بیان د علم پرې دي او لاړ چې ډېړې لګوي بیا به دا درس وکوي بیا به دا بیان وکوي نو دې دومره پدې کې راګیره ته به چا تړلې للذین احصروا فی سبیل الله دار مجاهد کا جهاد پری دي او ډېړې لګوي نو بیا به دا جهاد شو کوي للذین احصروا فی سبیل الله لا یستطيعون ضربا فی الارض پدې ځمکه کې د ګرځېدو طاقت نه لري یعنی ځان داسې کړی چې ته به چې شله جمعات نه بار نشي وتلی للذین احصروا فی سبیل الله الله فرمایي دا خلک چې د مستحق دي لا دا للذین احصروا فی سبیل الله د الله په لار کې زرونه ګیر کړی دي او الله فرمایي چې دوی حال صدا په دوی باندې خلق دا ګمان کوي يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف خلق دا کوي چې مړه دا ډیر مالدار ده ځان د حرامو نه بچ کوي ځکه موږ شیخ فرمایل کوي ته وی اشاره دې کې فلان کی بس خیرات شوی دا غټه میخه پکې حلال ده خو د کال خیرات نه دا نه خورو مونږه یاره بګی دا فلان کی بس خیرات د جمعې شپه نه دا مونږ دا نه خورو یا فلان کی درېمه ده نه مونږ درېمه نه خورو الګي تختی الوا ده نه مونږ دا نه خورو چې حرام او نزار بچ کوي نو ګمان خلک څه کوي مړه دا په خېټه ماړه دي کوګه بیا به د خیراتونه خوړلې يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافا بے ضرورت چانه سوالونه یا چا پورین خلیم نه چرمات راګه الله فرمای اصل دا حقدار دي